الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د اسلامی نظام قدرمنو مشرانو چلونکو السلام علیکم ورحمت الله. اسلامی نظام او اسلامی حکومت دی الله یو عظیمه پیرزونه او لورونه ده په موږ، بیا خصوصا په دې پرپیتنه دور او زمانه کې. خو دا هم یو حقیقت ده چې د اسلامی نظام تر ګټلو د اسلامی نظام ساتل او پالل په څو چنده ګران ده. ډیر تدبیر غواړي، ډیر تعمق غواړي، جهان بینی غواړي او سیاست غواړي، تدبر غواړي، تفکر غواړي، مشوره غواړي. دا ټول ورسره لازمه دي. د ما معزز ورونو، د اسلام قسم خوړلو دښمنانو له صدر د اسلامه تر ننه پورې د اسلام د مخنیوي لپاره، د عملي تطبیق لپاره په زرهاو او په لکونو دسیسې او فریبونه او مکرونه عیار کړي دي او عیاروي او لګیا دي پې باندې. موږ تاسې سلګونه کلونه کېږي چې د اسلامي نظام له تطبیقه څخه په مځکه باندې د عملي کولو څخه محروم کړي یو. دا د دوی د دسیسو زوروالی ده. د دې دا معنا نه ده چې اسلامي امت له عالمانو خالي ده، له دردمندو مسلمانانو خالي ده او له پوهو با کفایته، با درایته، با صلاحیته اشخاصو څخه محروم ده، بې برخې ده. ډیر زبردسته د دین دردمند مسلمانانو په دې امت کې تیر سوي دي او قرار هم نه دي کېنستلي. د اسلامي خلافت د عثماني د اخریني دور په کالبد باندې چې صلیبیانو او کفارو په مشترکه سره میخونه ووهل او مسلمانانو څخه دا نظام ختم کو. له هغه ماسوا هم د دنیا او د مځکې د مخ په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ځایونو کې او وختونو کې د اسلام پتنګانو، د دین پتنګانو، د اسلام په عشق او محبت کې د اسلام د نظام د نفاذ دپاره مختلفې هلې ځلې او تکلیفونه کړي دي. د قفقاز او داغستان له سردرو څخه د امام شامل رحمت الله علیه له پاڅونونو نیولې، له قربانیو ورکولو نیولې، بیا د طرابلس د عمر مختار رحمت الله علیه د صحراو تر پاڅونونو پورې، تر جهادونو پورې، د بیت المقدس د عز الدین قسام رحمت الله علیه له پاڅون سره د زرګونو مسلمانانو په وینو ورکولو، د مصر د حسن البنا له تحریکو، له فکرو، له نظریې سره سره دا ټول ځپل سوي دي، له منځه تللي دي او له منځه وړل سوي دي. د هند په قاره کې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه او د هغه په شاوخوا کې د زرګونو شیوخو، علماو، محدثینو، مفسرینو او مجاهدینو اشخاصو په واسطه باندې چې غوښتې چې د بر صغیر په ساحه کې د مغولیانو په ټاټوبي باندې د انګریزانو خاتمه وکړي او دلته مسلمانانو ته ازادي ورکړي، اسلامي نظام راسي. خو د کفر د زورو دسیسو په نتیجه کې نه تنها چې اسلام رانغی، اسلامي نظام تطبیق نسو رانغی، بلکې تقریبا 300 میلیونه مسلمانان نن په هندوستان کې محکوم او اسیر دي، د کفر تر زغ لاندې ژوند تیروي. په نتیجه کې موږ ته یو سیکولر بنګلادیش په لاس باندې راغی او په دغه مغربي پاکستان کې د لارډ میکالي یو انګریزي قانون
په لاس باندې راغی. د مسلمانانو ټولې قربانۍ په سند باندې لاهو شوې. هلته په یو وخت کې انګریزان وو، اوس د انګریزانو نائبان دي. قانون هم هغه، دود و دستور هم هغه، هېڅ فرق یې ونه کړ. زموږ د تاسې په خپل ټاټوبي کې په یوه پېړۍ کې 3 تجاوزونه او 3 یرغلونه مات سوي دي. د 2 یرغلونو په نتیجه کې چې په زرهاو علماو او شیوخو مشایخو مجاهدینو قربانۍ ورکړې، زحمتونه یې تېر کړو، کورونه یې وران سو پکې. په نتیجه کې یو سیکولر امان الله خان په لاس باندې راغی. د 2 یرغل په ماتولو کې د لکونو تقریبا د 1400-1500 لکو مسلمانانو د وینو په تویولو سره موږ ته د کابل غوبل په لاس باندې راغی. او هغه بدبختي چې د اسلام ټول مقدساتو سره بدنام سو، جهاد، هجرت، مجاهد، شهادت، دا ټول اصطلاحات د جهاد د اسلام دا ورسره بدنامې سوې. دا د کفارو هغه زور او عمیق پلان ده چې عملي کېږي او تطبیق کېږي. د دې 3 یرغل په ماتولو کې مو بېساري قربانۍ ورکړې دي. او موږ یې داسې ساده ونه بولو چې موږ د یو امر بالمعروف د شعبې په احیا باندې به اسلامي نظام راوست. د یو دارالحفاظ په جوړولو باندې یو څو الکانو ته دستاربندي په ورکولو باندې اسلامي نظام راغی. یا نن موږ ته کوم رکاوټ او مشکل نسته، نو موږ خلاص یو او اسلامي نظام راغلی ده. د اسلامي نظام تطبیق او عملي کېدل د ژوند یو تحول ده. دغه تحول ته موږ رسېدلي نه یو او دې ته موږ د اسلام او د حق دښمنان پرېږدي نه، نو دا به هغه وخت موږ پاللی سو، ساتلی سو چې موږ له محیطي فکره او له مستبد فکره، له ځانګړي فکره څخه یو د امت فکر ته راووځو. د علماو سره مشوره وکړو، د دین هغه تفرقې وکړو چې کوم نصوص دي په کومو کې اجتهاد او مساهله کېدای شي او نشي کېدای او په کومو کې کېدای شي. نو دا مسائلو کې ډېر تعمق او دقت پکار ده. صرف د مفشنو دفترونو په ننوتلو سره، په ښو سورلیو کې د سپرېدلو سره او په ظاهر کې د یو قلمرو په خپلولو سره دا موږ کامیابي باید ونه بولو. موږ به کامیابي هلته بولو چې موږ دې نعمت ته د دوام پلونه جوړ کړو او د بقا زمینه برابره کړو، د پیشرفت او د ترقي زمینه برابره کړو، د دنیا مسلمانانو ته یوه نمونه او الګو جوړ سو او د خپل رعایت له ځانه سره ونیسو. د علم رڼاوې خورې کړو، هم په نارینه‌وو کې هم په زنانه‌وو کې. او الله عز وجل دې په دې اهدافو کې موږ سره د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.